نصیحت خبرې کې زه به اوس دا سیاست دنیا ته دا څه ما خدای مرسته اما به تاسو ته وایي چې زه میډیا والا یم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تاسو ورو رضا خان په دې ټیم کې په سعودي عرب جده کې ټول ملګرو ته ډېر سلامونه. ملګرو نننې پیغام می خاص تور د خپل سید ګل شاه ور د پاره دی او دغه نور خلکو د پاره دی. کم خلک چې په دغه سوشل میډیا باندې کم دروغ رښتیا چې څوک وي د خلکو د پاره دی، خاصوسی د سید ګل شاه ور د پاره دی. سید ګل شاه داسې کار دی چې ته خو خيار کسي او خو قابل کسي زديمینه خدا سي د تا چې د څوره ځنا کم دغه شروع کړل نو زه مې چې دا ډېر نامناسب دی، دا کار نه دی پکار. خیر دستا خپل پرسنل معاملې ده خو هغه سوشل میډیا ته راوړو زه مې چې دا بالکل نامناسب ده، ما ته خنخ کاریږي. نو زه مې چې ډېره د خبره ده چې یو د فیملی خبره ده نو هغه نه دی ویل پکار داسي او نو داسي سوشل میډیا ته راوړو پکار دي که ستاسو څه مسلې هغه په پرسنل کې خلک اواره کی. نو ورځ باندې کوم ویډیوګان چې ستا ګورم نو والله ډیر زیات خپه شم په دې خبره باندې. او زمونږ ضروري دا نه چې زه پتا به دا ویډیو غلطه جوړم یا د دې ویډیو مې داسې مقصد دی چې یار تاسو نور ولاړ کما، دغه مقصد مې نه دی. نه دروغ رښتیا دغه نه وایم او زه ته یو سیده یو درولې یو داسې مثال در کومه چې زمونږ خويندې هم شته په کورونو کې، زمونږ موریان هم شته، زمونږ رنداران هم شته، زمونږ داسې نور مشران هم شته. نو موږ نه د پکار چې موږ د کلی خبره دلته کې سوشل میډیا ته راوړو او په سوشل میډیا باندې لیلام مثال وس نور احساس ته نو هغه خدا سي ډیر ویډیوګانې هم مالي دلی دا شي ډیر وایس میسجونه هم داغي وایرل شو دي. خو بیا هم نه د پکار هغه یو تور سره ده، نه د پکار دغه شان الفاظ استعمالول، دغه شان خبرې کول چې زدا کوم زه هغه کوم ما ته لګاړې واغستو نه د پکار. نو مونږ چې ټول څومره هم سوشل ورک دي هغه ته زوی ما چې تاسو هم د لګي خبرې نه خبره ډیره زیاته جوړه کوي، لګ ډیر دروغ ور سره هم شامل کوي. نو نه د پکار چې دغه شان الفاظ مونږ استعمال کو، دغه شان سوشل میډیا ته دغه شان خبر راوړو زه ما چې زی مناسب نه ګڼم. او بل خبره دار چې زمونږ په پاکستان کې هم سوشل میډیا والا څومره رونه چي دي ځشان دی دا شي نور ډیرونه دي. نه غواړم چې هغه خلکو ته دا میسج ورکم، خو د ویډیو میسج مقصد دا چې د سوشل میډیا په یو ښه طریقه باندې غلطه طریقې هم شته او ښه طریقې هم شته. نو موږ به کار دي چې موږ په ښه طریقه باندې دغه سوشل میډیا یوز کو، پس ښه طریقه باندې دغه استعمال وکړو. نو زه وایم چې دا زموږ د لپاره زموږ د پښتنو د لپاره ډیره د خوشحالي خبره که تاسو وګورئ. نو نن سبا که څوک وي چې یار تاسو زما د لپاره د هیلپ یو ویډیو جوړ کړئ چې زما یو پښتون ورور یو ډېر بې وسه دغه د لپاره یو اواز اوچت کو، نو زما زه نه وایم چې زه په خپل نشم چوتولې هغه اواز زه په خپل نشم کولای. ولې نشم کولای چې دغه سوشل میډیا بدنامه شوې ده، په دغه وجه باندې زه دغه شان اواز هم نشم چوتولای. نو داسې کار وکړئ د دې خبرونه لږ ګریز وکړئ او یو ښه طریقې ته لاړ شئ، یو ښه اواز راوړئ، یو ښه میسج راوړئ. بلکې که تاسو په نور احساس پسې ویډیوګانې جوړې کړي پلیز وروره مهرباني وکړئ. هغه یو زنانه ده، تاسو داسې سوچ وکړئ چې زمونږ په کور کې خور هم شته، تاسو دا سوچ وکړئ چې زمونږ په کور کې خور مور زمونږ ښځه بچی شته. نو تاسو دومره سوچ وکړئ نو اساس هم یو تورسری ده. نه د پکار چې دغه شان الفاظ موږ استعمال کو، نه د پکار چې دغه شان اخلاق موږ استعمال کو، دغه د دایره نه بهر وځو. نو زما په خبرو باندې که څوک هم خپه کیږي زه دغه ټول نه بخښنه غواړم او خاص طور دغه سید ګل شاه ورته مې دغه پیغام چې یار د دې شي نور وړه د دې خبرو نور وړه یو ښه ټاپک راوړه. نو زه مې چې ډیره بخای د ټول ملګرو یو جهان مرنه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.